بسم الله الرحمن الرحیم. درنو دوستانو، خدای دې وکړي جوړ سي. حتما خوشحاله به یاست. د هېواد حالات خو وینئ تاسې ټول، او اکثره موارد داسې دي چې ډېر زیات تحلیل ته ضرورت نه لري. د جمهوریت په وخت کې به د جمهوریت پر مهال به ځینې پیښې کېدې او د هغو پیښو د ماهیت د څېړلو لپاره به تحلیل ته ضرورت و، ځکه پیښې به په خپل ذات کې دومره روښانه نه وي. لامل او جهات به یې ډېر روښانه نه و، لیکن اوسنۍ پیښې داسې دي چې هر څه ډېر روښانه دي، ډېر په واضحه تباهي ده، لوری یې معلوم ده، علت یې معلوم ده، نتیجه یې معلومه ده. نو په دې خاطر باندې ډېر زیات تحلیل ته ضرورت نه پېښېږي، لیکن دا دا معنا نه لري چې موږ تاسې ونه غږیږو. موږ تاسې هره ورځ چې د هر ملګری، هر افغان له خوبه راپورته کېږي، هر سهار وختي اول خپل طبعا هر سړی اوس په دې زمانه کې خپل موبایل چک کوي چې د شپې چا مسیج نه وي کړی یا یو نوې خبره پیښه سوې نه وي چې ځان خبر کړي په اصطلاح. موږ تاسې موبایل خلاص کړو، ویډیو راغلی چې پاکستان ته کباړ روان دی، ویډیو راغلی چې یو ناحقه کس وژل سوی دی، ویډیو راغلی د اخلاقي فساد، ویډیو راغلی د طالبانو چې لوی لوی بګړۍ او لوی لوی خېټې نیولي او د ماشومانو په موټرو کې ناست دي، ویډیو راغلی د طالبانو چې په هلیکاپټر وسپارئ لکه په ځنګل کې چې بیزوګیانو ته یو شی په لاس ورسي. دې ته ورته ویډیو راغلی، عکس راغلی، سکرین شاټ راغلی د یو پاکستاني د ISI د کوم مامور چې هغه په افغانستان کې په کومه اداره کې ناست دی او پیغور ورکوي خلکو ته. ویډیو راغلی د پاکستان د یو عادي ملا چې زموږ د پارلمان د رئیس په چوکۍ ناست دي، زموږ د والي په چوکۍ ناست دي. لنډه دا چې دا لیست ډېر اوږد دی داسې، او دا ټولې پیښې بیا هم لکه مخکې مې چې عرض وکړ د دې طبیعت او ماهیت داسې دی چې هېڅ ډول تحلیل ته ضرورت نه لري. ته ښکاره وینئ چې ولې باید یو عادي پاکستانی ملا چې هلته یې هم خلک له چینل سره په ارتباط پیژني، ولې باید دی په یو بل ملک کې یو بل هېواد دومره ورته مسخره سي، دومره ورته ریشخند سي چې دی هلته د پارلمان د رئیس په چوکۍ باندې سلفیانې واخلي. آیا د موږ تاسې د همدې طالبانو چې د پاکستان اول لاس غلامي کوي، د دوی اعلی ترین مقام هلته د یو تاڼې د DSP د پولیسو د کوم عادي مشر په چوکۍ کېنستی سي؟ آیا د هغې ادارې احاطې ته ورننوتلی سي؟ بلکل نه سي. په تېره دا اوسنی حالت هم له هغه ډېر مختلف نه دی، خو په تېره امارت کې یو ځلې 3 وزیران د طالبانو د کابینې راغلي وو، د لجنة الدعوه په نامه باندې یوه مؤسسه وه، هلته یې د نلکۍ عریضه راوړې وه، د دوی د خپل کلي د اوبو نلکۍ غوښته، او په همغه ورځ باندې تصادفاً زموږ هغه لجنة الدعوه، زموږ فاکولته د لجنة الدعوه سره نږدې وه، د دغې افتتاح ته رستم شاه مومند راغلی و. هغه یو عادي کمیشنر و د پاکستان د عربانو لخوا چې هغه په دوی ډېر مهربانه دي او دوی ډېر د اسلام او اسلامي حکومت ته تشویقوي. د پاکستان هغه کمیشنر ته ډېر ځانګړی پروتوکول ورکړی سو، ځانګړي ځای ته ډوډۍ ته بوتللی سو. د دوی 3 وزیران یې له محصلینو سره پرېښودل، بیا موږ انداز ورته وکړ، چا لږ بادرنګ راوړل، چا لږ هندواڼه راوړله، صاحبه دوی ته موږ غرمې ډوډۍ د دې په خاطر برابره کړله چې بالاخره د افغانستان چارواکي دي. هغه حالت په افغانستان باندې بیا راغلی دی تیار. نو د دومره پیښو په منځ کې موږ تاسې له عجیب و غریب استدلال سره مخامخ کېږو د طالبانو لخوا. کله چې ته دوی ته ووایې چې دا د پوهنتون مشر دی ولې بچلر یا لیسانسه مقرر کړی دی، هغه لیسانسه هم په خپلو ملګرو په خپلو محصلینو کې د یو ټمبل لیسانسه په حیث باندې چې هر وخت به له صنفه ورک و او په جهادونو پسې به ورک و، ولې دې دا کس مقرر کړی دی؟ ته کله چې دوی دا پوښتنه وکړي، دوی درته اول خو وایي چې د کرزي په حکومت کې ولې
پلانی مقرر و اول خو دا ده چې کرزي په حکومت کې د پوهنتون مشرۍ ته هیڅ وخت لیسانسه څه کوي چې ماستر هم ورته نه و کاندید. زه خپله د ماستر په حیث باندې ولاړم د عربي ژبې فاکولټي د استادي لپاره چې په مخ برخه کې زما تخصص و. وایي ځورولم بالاخره یې له هغه پروسه باندې له هغه درخواست خپل پښیمانه کړم. نو په هغه وخت کې د یو ژبې د یو متخصص ماستر لپاره دا مشکله وه چې په همغه فاکولته کې استادي واخلي. لیکن ستاسې په وخت کې یو لیسانسه راځي او هغه د پوهنتون مشر مقرروي. کله چې له دوی دا پوښتنه وکړي چې ولې، وایي دا خو د کرزي اشرف غني په حکومت کې یا پلانی مقرري سوې وه. اوله خبره خو دا ده چې آیا د تاسې سیالي ملا اشرف غني سره په نیمګړتیاوو کې ده؟ آیا که هلته کومه نیمګړتیا په نظام کې موجوده وه، په یو څنډه د نظام کې، هغه نیمګړتیا به تاسو راخلئ د خپل رژیم لپاره به له هغې څخه قاعده جوړوئ او په ټولو ځایونو کې به هغه نیمګړتیا عملي کوئ. هغه خو به په څو مواردو کې کیدای شي یو څه بې تجربې خلک چې بیا هم لوړ لوستي خلک وو، په څو مواردو کې به یې یو چېرته مقرر کړي. د هغه تر څنګ خو که چېرته معین غیر مسلکي مقرر شوی و، خو پوره یو ټیم یې د متخصصینو درلود، معمولا د مشاورینو درلود، په اداره ماشین د ادارې جوړ و، همغه ماشین څرخېده. داسې یوې ادارې ته اول غواړي چې هغه اداره له صفره جوړه کړي، په لوړو تحصیلاتو کې ټول نصاب ته غواړي تغییر ورکړي او وایي په معارف کې غواړي نصاب ته تغییر ورکړي او دا خبره کوي. او بیا هلته نالوستی سړی لیکي. دا خو اول ته له خپل ځان سره په دې اصل کې تناقض کوي چې ته وایې زه شریعت راولم او بیا چې کله بیرته غیر شرعي کار کوي هغه د اشرف غني په وسیله باندې یا د هغه د حکومت په مشکلاتو باندې توجیه کوي. ما نن په یو ویډیو کې هسې یو د څه ووایم تفریم هدف نه و، خو د جنسي تجاوزونو موضوع په پاکستان په مدرسو کې په لویو طالبانو باندې بالخصوص د جمعیت علماء اسلام د لوړو غړو ښکیلتیا په د جنسي فسادونو کې. په دې باره کې ما ویډیو خپره کړې وه. البته ویډیو مې نه وه خپره کړې، یو پوسټ مې کړی و ځکه ویډیو د خپرولو نه وه. او دا لومړی ویډیو هم نه ده، نه دومه ده، نه درېیمه ده، نه څلرمه ده، نه لسمه ده. ما هلته دا ویډیو خپره کړې او پوښتنه مې کړې وه چې دا څه حال دی، دا خو دې مدرسو ته ستاسو لوی طالبان چې لیږل کېږي هلته دغسې یو حالت سره مخ کېږي. نو دغه واړه لغړزنې ستاسو له افغانستانه د علم په نامه پاکستان ته لیږئ، له دوی سره به څه کېږي؟ فقط یو توصیه مې کړې وه چې احتیاط وکړئ. لاندې ډېرو کسانو راته لیکلي دي چې دا د اشرف غني په وخت کې چې فوټبال په ټیم کې نجونو ته پرزې ویل سوي، هغه څنګه؟ نو اوس هلته نجونو ته پرزې ویل سوي دي، آیا هغه یې دې توجیه کېدای شي چې ته دې دلته په جنسي فجیعو مسلسلو سیستماتیکو پرلپسې تجاوزاتو باندې سترګې پټې کړې؟ دا خو شریعت خو داسې نه دی چې هغه اول که ته دوی د شریعت استازي نه دي، نه په شریعت له دوی سره خبره پکار ده. و چې کلک غلامان دي د پاکستان د ادارو خلک دي. خو که چېرته خبره شریعت ته راوړی، شریعت خو وایي چې لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. د یو بل قوم بدي باید تاسو دې ته اړ نه کړي ستاسو له خپله له انصافه لرې سئ. نو که چېرته دا مشکلات هلته ول هم ته ولې د نورو ملکونو په مشکلات چې کله ته ورته ووایې چې مثلا ډېر ځله د نورو هېوادونو په کړوړو باندې دوی نیوکه کوي. اوس ورته وایې چې له ښځو سره ولې ظلم کېږي، وایي ولې په غرب کې ښځه دا رقم استعمالېږي. نو په غرب کې چې ښځه هغه رقم استعمالېږي یا دا رقم استعمالېږي، د هغو خو خپل کلتور دی، خپل مذهب دی، خپل آیین دی، خپل دساتیر دي، تفاوت هم ډېر واضح دی پکې. ته خو ځان ته د اسلام استازی وایې، د هغه پیغمبر استازی ځان ته وایې چې هغه په وروستۍ خطبه کې د خپل ژوند د ښځو په حقونو باندې بیا ټینګار کوي. هغه ته به 2000 مسلې نورې پاته وي، خو دغه مسله یې ټینګه رانیولې او بیا وایي چې علیکم بالنساء. نو ته کوم دلته د اسلام دعویدار ځان ته وایې، خو د خپل معیار په اساس باندې خبره وکړه. نو
ته بیا د بل چا عمل ولې تا ته معیار دی. او دا په یو مورد کې نه ده، په ټول افغانستان کې په اداراتو کې د بیت المال سره جفا روانه ده. د دفترونو چوکۍ د دوی د لوبو سامان ده، الوتکې د دوی ټالونه دي، دوی د لوبو سامان ده، د ماشومانو د لوبو سامانونه د دوی د لوبو سامان ده. د اردو وسایت دا د دوی لپاره مسخره ده او دا د دوی د لوبو سامان ده. خو څه شی چې حقیقي لوبې دي هغه بیا دوی نه کوي. تر اوسه به هم دوی نه لیدلی چې فوټبال کړی، دوی به هم نه لیدلی چې چېرته کرکټ کړی، دوی به هم نه لیدلی چې یو بل انساني عمل یې کړی. څه شی چې د لوبو سامان نه دي هغه ټول د نن دوی مسخرې ورڅخه جوړې کړي دي او د لوبو سامانونه دي. کله چې ته ورته ووایې چې پاکستان ته ولې نظامي تجهیزات روان دي، ولې وسایت پې باندې خرڅېږي، بیا دغسې یوه خبره درته کوي چې وروره دا تاجکستان ته ولې د افغانستان طیارې ولاړې. نو د افغانستان طیارې خو تاجکستان ته په رڼا ورځ تللې دي او هر وخت چې په افغانستان کې جمهوریت وي دا طیارې بیرته افغانستان ته د ټول نړۍ په شاهدي او دا بیرته افغانستان ته ستنېږي، نه کباړ سوي دي او په داسې وخت کې تللي دي چې تا دلته کباړ کولې، پاکستان ته دې وړلې او تا یې پیلوټان وژل، تا یې سرتیري وژل، جنګ په هغسې وخت کې بول سوي. زه سره له دې چې هغه هم نه تاییدوم، لیکن د هغو په اړه باندې موږ دا حسن ظن درلودای سو چې دا افغانستان ته بیرته ستنېږي. که چېرته افغانستان یو نماینده حکومت ولري، هغه د نړۍ د سترګو په مخ کې، ټول نړۍ په مخ کې تللی دي، هر وخت یې افغانستان دعوه کولی شي. دغسې تا په تر ترپارونه پرې راکش کړي دي او په موټرو کې دې بار کړي دي، هلته انتقالوي او بیا د شپې لخوا د ورځې لخوا مسافر یې دا د ټول هلته درولي، د تورخم د بندر څنګ ته او د غلام خان څنګ ته او د بولدک څنګ ته، او د شپې دې ته بیا بندرونه خلاصوي او دا کتارونه روان کړي تاسو یې خواته. دا هغه حالتونه ډېر زیات تفاوت لري. خو که تفاوت ونه لري هم ستا لپاره باید ستا معیار څه شی وي؟ آیا ستا معیار بیا د اشرف غني د حکومت ځینې فسادونه دي؟ هغوی خو که هلته فساد په یو مورد کې فساد کوو، په لسو مواردو کې بیرته خیر رسېده ټولنې ته. دروسته داسې په یو څو کسانو معاشونه به خوړل کېدل، خو لاکن په سلګونو زرو کسانو ته معاشونه ورکول کېدل، 1.5 میلیون کسانو ته په هغه حکومت کې معاش ورکول کېدو او د دوی کورنۍ د دولت د معاش له خوا سپورټ کېدی. په هغه وخت کې که خرابی کېدو خو په یو پروژه کې به 10% غلا کېده یا به 20% غلا کېده یا ورځه بیخي 50% غلا به کېده. اول خو دا ده چې غلا بیرته په افغانستان کې د افغانستان په اقتصاد باندې مصرفېدله، داسې نه وله لکه ستا غلاوي چې هغه ټولې په کوټه کې د اوس د پرون مې عکس خپور کړی په خپل پیج باندې د امیر خان متقي 3 ښارګوټي یوازې په کوټه کې دي. داسې خو نه وه ستا پیسې ټولې تلې پاکستان ته، داسې خو نه وه چې دغه ډول ورکېدې لکه ستا پیسې چې ورکې سوې. اشرف غني په هغه تنګلاسي کې، په هغو مشکلاتو کې، سره له دې چې په 2014 کې په خزانه کې هیڅ شی هم نه و پاته، 2014 را وروسته یې تر دا ننه پورې د خلکو د مرستو له پیسو یې پیسې سپمولې 9 میلیارده ډالر یا 9 میلیونه ډالر یې درته ذخیره کړي وو. په هماغه تاسې وایې چې فساد و، تاسې وایې چې چور و، په هغه کې درته ذخیره کړي دي. له تا اوس باید سړی پوښتنه وکړي چې ته خو هم دا څو کاله، دا تقریبا 10 کاله 15 کاله، خو هر کال یعنی په 2009 کال کې د یوې سروې مطابق یوازې د تیلو د کاروانونو د کباړ په نتیجه کې، د انتقال په نتیجه کې او د دې کاروانونو څخه له دغه کاروانونو څخه د باج اخیستلو په شکل باندې او د امریکې د اکمالاتو څخه د باج اخیستلو په شکل باندې چې له تاجرانو به هم اخیستل کېدو، له موټروانانو هم او ښایي له امریکایانو مستقیما اخیستل کېدو. د کال 300 میلیونه ډالر تاسې عاید درلود. د دې پرته مؤاخذې کولې، په دولتي پروژو کې مو برخه اخیسته، په ډېرو نورو لارو باندې تاسې پیسې ترلاسه کولې، پاټکونه مو اچول، پیسې مو اخیستې، خلک مو اختطاف کول، پیسې مو اخیستې، هغه وخت مو هم چور کوو، پیسې مو اخیستې. په ځینو سیمو کې د ډبرو، د مرمرو، د نورو تیږو کاروبارونه روانو، د هغې د شوکاڼي کاروبار روانو، په هغې کې مو پیسې اخیستې. په میلیاردونو، په میلیونونو ډالر یې تاسې کال عاید و، سلګونه میلیونه ډالر. په وروستي کال باندې د یو راپور مطابق
تر $1 میلیارډ پورې تاسې عاید درلودلی و. دغه پیسې څه شوې چې نن ستا چړیان بیا په کورو را سر دي توبرې غاړې ته اچولې دي، وظیفه راوړئ خدای مو بخښي، کورو په دروازو کې چغې وایي، نارې وایي. هغه پیسې څه شوې چې نن یې تا ولسوالان له لوږې دنګ وایي. ستا د پوستو خلک چې دي کورو ته ورځي ټوک را ټولوي، په خلکو باندې ټوک ږدي، باج ږدي په خلکو باندې. دی تا چې ژوندی سرتیری دی، تا ډوډۍ نه شي پیدا کولی او ټوک را ټولوي، توبره یې غاړې ته اچولې ده. دومره خلکو چې ستا په لیکو کې مړي ورکړل او زخمیان یې ورکړل، دلته خو حکومت په دې ټول فساد سربیره د شهیدانو معلولینو وزارت یې درلود، اکرامیې یې درلودې، فساد به کېدو، محرومتیا به راتلله په ډېرو ځایونو کې. لکه په ډېرو نورو ځایونو کې سرتیرو ته اکرامیه هم رسېده، کورنیو ته یو څه رسېدل. د شهیدانو معلولینو وزارت له لارې په زرګونو کسانو ته منظم امکانات ورکول کېدل، داسې مستحق ول که نه ول دلته هغه کېدای شي مشکلات واضح خبره ده په افغانستان کې شته. لیکن د تا کمې کورنۍ ته څه شی ورسېدل، د تا هغه ډالر څه سول ستا ټول کړل. خو واضح خبره ده چې په کوټه کې د باغونو په ټیکو ولګولې، هلته د حویلۍ واخیستې. دا اوس په بلوچستان کې په کوټه کې یو دکان چې 20 لکه قیمت لري، هغه ته په 40 لکه اخلي، یوازې دې لپاره چې خپلې پیسې، تورې پیسې پې باندې سپینې کړي او ځان ته جایدادونه واخلي. او د خدای مسلمانه که دومره چور دې وکړ، دغه پیسې راوړه دلته، هغه د کرزي خبره دلته په دننه کې خو یو شی پې جوړ کړه، که د خلکو سې جوړ کړل. دا نن چې کابل ښار له یوې ویرانې په یو ماډرن ښار بدل سوی ده او د لوړو ودانیو په ښار بدل سوی، دا خو د همدغو خلکو که په پروژو کې اغلا وکړه، که په هر شکل کړي، خو بیرته یې دلته د افغانستان په خدمت کې ولګولې. غزنی یې درته آباد کړ. 3 کاله مخکې غزنی له اوسني غزني سره د مقایسې وړ نه ده. 15 کاله مخکې غزنی له اوسني غزني سره مقایسې وړ نه. دغسې افغانستان هر ښار، سړکونه، پارکونه، دولتي ودانۍ، د پوهنتونونو ساحې، خلاصه نوي هوایي ډګرونه. موږ په دې ډېرو وروستیو کې خوست دې وړ کړ چې له دې ځایه مستقیم دوبۍ ته او نور نړۍ ته پروازونه وشي. موږ د افغانستان تکیه په پاکستان باندې راټیټه کړه، دې حد هم راټیټه کړه 0% ته اصلا راورسوله. دې حد هم راټیټه کړه چې 2 میاشتې د پاکستان سرحدات بند وو. په افغانستان باندې سرحدات خو نه، هدف مې د بندرونه دي بند وو، لیکن په افغانستان کې په نرخونو یو روپۍ قیمت نه پرېوت، تاثیر نه پرېوت او د افغانستان په خلکو یې تاثیر ونه کړ. تر دې مخکې د کرزي صاحب په وخت کې چې کله یو میاشت یو هفته به یې کله زنځیر وتاړه، دلته به د کرزي صاحب په شمول د ټول حکومت چغې بغارې راختې، ځکه چې په هغه وخت کې لا د موږ پلانونه یو څه هغسې ځای ته نه ورسېدلي. لیکن په 15-16 کاله کې حالت دې ته ورسېدو چې تاسو ټولې لارې بندولې، په خپل ځان به بندولې. ستاسو خپل شکایت زما په یاد دی، په واشنګټن کې د پاکستان د مالیې وزیر د امریکایي مقاماتو ته شکایت کړی و او دا شکایت به الحمدلله محب ژوندی دی. هغه ته له هغه سره په مجالسو کې امریکایانو مطرح کړی و چې د افغانستان له پاکستان سره تجارت تړلی دی او دا پاکستان ته یې ډېره صدمه رسولې. د رسمي ارقامو په اساس باندې د پاکستان 4مه برخه تجارت له افغانستان سره دی. البته دا د رسمي ارقامو په اساس باندې چې دا دقیق ارقام نه دي. زما 100% باور دی چې اوله برخه، یعنی اول غټ بازار د پاکستانی توکو لپاره افغانستان دی، ځکه یو خو پاکستانی توکي څوک رانیسي نه، بل دغه رسمي ارقامو کې چې 4م غټ بازار ورته ښیي، دا هغه مسایل ښیي چې هغه تر په قانوني لارو چارو ښایي راتلل او تر لیست وتل. موږ تاسو ته معلومه ده چې دلته فساد ډېر زیات و، دلته د هر کانټینر پر سر باندې پیسې اخیستل کېدلې، د هغې وزن کم ښودل کېدو، هم لا خو هم له دې خوا یعنې فساد یو مسله وه. بل دا و چې ډېر بنادر بیخي کنټرول نه دي، قاچاق وړل کېدو. بل دا ده چې پاکستان هغه وخت هم نامشروع تجارت کوو د افغانستان له لارې، د قاچاق په شکل او په نورو شکلو چې کنټرول وړ نه و. د مخدره توکو کاروبار د پاکستان له لارې کېده ټول. نو زه خو په دې خپله په دې باور یم چې د پاکستان لپاره افغانستان تر ټولو غټ مارکیټ دی. نو دوی دغه مارکیټ له لاسه ورکوو، له لاسه یې ورکړی و او چغې او فریاد یې تر کوم ځایه رسېدلی و.
په دغه حالت سره اوس دا حالت پرتله کوه چې د تا تجارت په یو طرفه شکل اوس کلدارې ته اوښتی دی، کلدارې په وسیله باندې به افغانان تجارت کوي له پاکستان سره. چې دا کلداره په بازار کې ګرانوي، یعنی کلدارې قیمت لوړوي. ځکه ما مخکې وویل چې تر ټولو ډیر تجارت دی پاکستان له افغانستان سره دی. نو دلته چې د کال 1 میلیارد کلداره هم دلته په بازار کې په اصطلاح خپره سي، خلک یې واخلي، دا د کلدارې په قیمت باندې یو ډېره غټه فیصدي تاثیر غورځوي. کلدارې نرخ ورسره ښه کېږي. دغسې د پاکستان په توکو کې پاکستان ګټه کوي، ځکه چې هلته به اخیستل کېږي په کلدارو باندې، دلته که خرڅېدو بیرته په افغانیو باندې. اول خو دلته کلداره په افغانستان کې ورسره رایجېږي او د افغانستان د کرنسۍ له لارې چې هغه د ملي هویت یو سهم په کرنسي تامینېږي، هغه ملي هویت موږ تاسې له لاسه ورکوو. زه بیرته خبره را خلاصه کوم، خبرې مې اوږدې نه شي. د پاکستان د طالبانو په اړه باندې چې کله موږ تاسې تبصرې کوو، اکثره دوستان په دې وړو مسایلو باندې ډېر بوخت دي چې د نجونو مکتبونه څنګه سو. دا وړه مسله نه ده، په دې کې شک نشته، خو تر دې ملي مسایل ټول د موږ تاسې له لاسه وتلي دي. یو وخت به داسې چې د نجونو مدرسې به وي، ښې پرېمانه مدرسې به وي، خو هیواد به د پاکستان د 5مې صوبې په توګه باندې ډیل کېږي. خارجه پالیسي به د نه وي. ګورئ موږ تاسې د استقلال 3مه جګړه د افغانستان د خارجه پالیسي د استرداد لپاره کړې وه. دې لپاره مو هغه جګړه نه وه کړې چې د انګریزانو خلیفه، د انګریزانو ځایناستی دی په 21مه پیړۍ کې په 2021 کال کې د افغانستان د خارجه چارو نمایندګي کوي په نړیوالو فورمونو باندې. دې لپاره نه وه کړې چې د موږ غږ د عمران خان پورته کوي، د پاکستان د مالیې وزیر دی پورته کوي، د پاکستان د خارجه وزیر دی پورته کوي. نن چې پاکستان د طالبانو ته د پیسو د ریلیز کېدلو لپاره اډوکیسي کوي، په اصطلاح نارې پیل کړي دي، خو پوهېږي چې دغه 9 میلیارده ډالره د موږ دي، ځکه په افغانستان خو بل بازار نه لري. نو که طالب توکی پیري هم او که عام سړی پیري هم له پاکستانه به پیري، ځکه په له نورو خلکو سره خو موږ روابط دوی د ترهګرو په وسیله را خراب کړل. دوی د افغانستان په کابینه کې 4 کسه داسې راوستل چې هغه د نړیوالو د تعزیراتو په لیست کې دي. نو په دغه خاطر باندې نړۍ له تا سره نه تجارت کولی شي، نه رابطه در سره ساتلی شي، ځکه چې ته کله د انتحاریانو نمایش وړاندې کوي، د انتحاري واسکټونو او د انتحاریانو او د انتحاري موټرو او د بوشکو، په داسې حال کې چې دا یو نه ټکنالوژي ده، نه کوم د افتخار شی ده. بوشکه به څه شی شي، نمایش به څه شی شي. وسړی دا اوس ته کلتوري نمایش وړاندې کوي، دا د کوم نظامي پرمختګ مثال وړاندې کوي، دا څه معنا لري؟ غیر د دې نه چې تخریش وي او غیر د دې نه چې ځان مسخره کولی او ملت مسخره کولی. او له داسې ملت سره به څوک څنګه معامله وکړي، څنګه به اعتبار پرې وکړي چې د هغه د کرکټ په ټیم کې د ترهګرې شبکې کسان ګمارل کېږي او د کرکټ ټیم یې په نړۍ کې منزوي کېږي د هغه په اساس باندې. د هغه په کابینه کې د تعزیراتو په لیست کې شامل وګړي په کابینه کې راځي، له هغه سره به څوک څنګه معامله وکړي. د هغه هیواد په پایتخت کې د فدایي قطاعاتو په نامه باندې د نظامی یا د امنیتي ځواکونو په تشکیل کې، د امنیتي ځواکونو خو نشته، د ملیشو په تشکیل کې دي قطاعات ورته موجود وي او هلته د په جشنونو کې انتحاریان د سټیج تر مخ تېرېږي. له دغسې یو هیواد سره به څوک معاملې ته حاضر شي، خو نه حاضرېږي. چې نه حاضرېږي نتیجه یې دا ده چې موږ په پاکستان منحصر یو. کله چې پاکستان منحصر یو، کله چې پیسې را ریلیز کېږي له پاکستانه، له اوله برخه اوله خبره خو دا د طالبانو الریډي په پاکستان کې اعلانونه کړي دي چې د هغو پاکستانیانو اولادونه او کورنۍ د راسې په افغانستان کې موږ دندې ورکوو چې دلته یې شهیدان ورکړي دي. دا خو د شهید په نامه باندې یا د خپل ملګري په نامه باندې دا خلک راغواړي، خو دا به ټول د ایسای کسان دلته به ګمارل کېږي. دغه پیسې چې راخلاصېږي هم دلته به د انجینر په نامه، د کمپیوټر پوه په نامه باندې مختلفو کدرونو تر عنوان لاندې پاکستانیان استخدامیږي. 40 نفر ټکنیکل ټي ایز، دا اوس ټکنیکل اډوایزرز په حکومتدارۍ په برخه کې پاکستان حکومت را لیږي. دوی ټولو ته به بیا درانه معاشونه ورکوي، ځکه هغه خو دلته راځي، دلته بیا په ډالرو معاش غواړي او
غټ معاش به غواړي. لږ تر لږه په پاکستان کې به د یو پی ایچ ډي د لیول او د یو ماستر د لیول معاش دلته په تا چارجوي. د عمران خان ټوله هڅه دا ده چې دغه پیسې راخلاصي چې دغه زر پاکستان ته راسي. دا په طبیعي شکل هم پاکستان ته ورځي. طالبان یې پاکستان ته ډالۍ نه کړي هم پاکستان ته ورځي، ځکه خو تجارت یوازې له پاکستان سره دی. نو چې دوی خپل قرضونه پې خلاص کړي او دوی له اقتصادي فشاره ځان پې باندې وباسي، ځکه دوی بل بازار نه لري په نړۍ کې، همدغه یې بازار دی. همدغه په افغانستان په منابعو باندې، د دې په بیت المال باندې، د دې په کباړ باندې، د دوی په بازارونو کې د بې کیفیته اجناسو په خرڅلاو باندې سترګې خښې کړي دي او له دغې لارې به خپل اکانومي جوړوي. وروستۍ خبره ده، کله چې طالبانو په اړه تبصره کوئ په لویو مسایلو غږیږي. موږ تاسې یو سیال ملت یو او د سیال ملت توقعات باید ولرو. د بیرغ خبره مطرح کوئ، د افغانستان د خارجه پالیسي خبره مطرح کوئ، د افغانستان امنیتي ځواکونه به څوک جوړوي، آیا د پاکستان فوج به موږ ته پوځ جوړوي، په دغه باندې خبره کوئ. د امنیتي ځواکونه ولې متلاشي سول، تجهیزات ولې پاکستان ته روان دي، اردو ولې متلاشي سوله. داسې مه کوئ چې له تاسو یو طرف ته ټول ملک اخیستل سوی، 1,000,000 کسانو معاش اخیست، هغه ولاړل، اردو مو درلوده ولاړه، ډیر منظم قطاعات مو درلودل، امنیتي ځواکونو کمانډو قطاعات مو درلودل، هغه ولاړل. یو ډیر ښه قوي هوایي ځواک مو جوړ کړی و، هغه ولاړ. د پوستې مو چور سوې، د پوستو تجهیزات، اوس د کنډکونو تجهیزات او د قول اردوګانو تجهیزاتو چې شروع سوي ده، دا ولاړل. 2,000 کدرونه مو ولاړل. په دې ټولو کې په پای کې موږ راځو، دلته موږ په یو ځای کې یو ملا را مقرر کړي، مطمئن په اولمپیک کې مقرر کړي، یا یو بل لیسانسه په پوهنتون کې مقرر کړي. موږ تاسې په دغه باندې غږیږو چې ولې دا لیسانسه مقرر کړی دی او یا ولې نه دی مقرر کړی، ولې دلته ملا کېنولی دی. خبره د ملا او د بل د مقررین نه ده، خبره د 2 مکتبونو د خلاصون نه ده، خبره د 2 خصوصي پوهنتونونو کې د صنفونو د جلاوالي نه ده. د افغانستان بهرنۍ تګلار له لاسه وتلې دي. افغانستان اردو امنیتي ځواکونه منحل سوي دي. د افغانستان بیت المال جوړ سوی دی. افغانستان لږ تر لږه 100 کاله په څټ ټیل وهل سوی دی. له افغانستانه 2,000 لیسانسه، ماستر او نور کدرونه فرار کړی سوي دي. افغانستان د پاکستان احتیاج ته کېنول سوی ده. له افغانستانه د کډوالو کاروانونه همدا اوس د پاکستان په لور باندې روان دي. د پاکستان په بندرونو د افغانستان د خلکو بې عزتي روانه ده. دغه حالت دی. تاسې داسې مه کوئ چې لکه یو سړی چې راسي او له یو چا ټوله دارایي واخلي، ساعت ځینې واخلي، څپلۍ ځینې وباسي، هر څه ځینې قبضه کړي په اصطلاح، او اخر کې راسي هغه ته یو 5 روپۍ ونیسي او ورته ووایي چې واخله. هغه ډېر زیات خوشحاله وي چې له ما خو یې ما ته یې بېرته 5 روپۍ راکړې. $10 یې در څخه واخیستل، 5 روپۍ که چېرته درته ونیولې، په دې مه خوشحاله کېږئ. د طالب د ورکې لپاره کار وکړئ، په نړیوالو غږ وکړئ، ټویټرونو ته سئ، لاریونونه وکړئ، په خارج کې یاستئ، په داخل کې یاستئ. دغه فتنه چې څومره ډیر وخت پې باندې اوړي په افغانستان کې، دا فتنه هغومره ډیر ضرر تاسو ته رسوي، هغومره مو له لاسو پښو غورځوي. له دې فتنې په لویه کې ځان خلاص کړئ، ځانونه مه تېر باسئ. هر څومره چې تاسو ځان تېر باسئ، هغومره به له ډېرې تباهۍ سره مخامخ کېږئ. فقط همدومره، په لوی خدای مو سپارم. بسم الله الرحمن الرحیم. درنو دوستانو، خدای دې وکړي جوړ شي. حتما خوشحاله به یاست. د هېواد حالات خو وینئ تاسې ټول، او اکثره موارد داسې دي چې ډېر زیات تحلیل ته ضرورت نه لري. د جمهوریت په وخت کې به، د جمهوریت پر مهال به ځینې پیښې کېدې او د هغو پیښو د ماهیت د څېړلو لپاره به تحلیل ته ضرورت و، ځکه پیښې به په خپل ذات کې دومره روښانه نه وي. لامل او جهات به یې ډېر روښانه نه و. لیکن اوسنۍ پیښې داسې دي چې هر څه ډېر روښانه دي، ډېر په واضحه تباهي ده، لوری یې معلوم ده، علت یې معلوم ده، نتیجه یې معلومه ده. نو په دې خاطر باندې ډېر زیات تحلیل ته ضرورت نه پېښېږي. لیکن دا معنا نه لري چې موږ تاسې ونه غږیږو.
موږ تاسې هره ورځ چې د هر ملګری هر افغان له خوبه راپورته کېږي هر سهار وختي اول خپل طبعا هر سړی اوس په دې زمانه کې خپل موبایل چک کوي چې د شپې چا مسیج نه وي کړی یا یو نوې خبره پیښه سوې نه وي چې ما ځان خبر کړي په اصطلاح موږ تاسې موبایل خلاص کو ویډیو راغلی چې پاکستان ته کباړ روان دی